کم انسان چې په درو ځایونو کې بسم الله الرحمن الرحیم وای نو نه به په د باندې جادو اثر کوي، نه به په تعویز اثر کوي، نه به پیریان تنګوي او نه به پیریان په د باندې راځي. اے جادوګر څه جادوګر هغه پلارم کرا شي کنه په دغه انسان باندې جادو کې ټول نه سخت جادوګران چې د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې د موسی علیه السلام د زمانه غا جادوګران هم راشي کنه او په دې انسان جادو یا تعویز وکي دغه جادو تعویز هم په د باندې اثر نه کوي کچره دا انسان په درو ځایونو کې بسم الله الرحمن الرحیم وای. نو دغه درې ځایونه کم دي دغه زه تاسو ته وایم د دې مخکې وړو کې شان گزارش د کم اکاونټ چې تاسو زمونږ دا ویډیو ګورئ کنه دا مونږ نوی اکاونټ جوړ کړی تاسو ته مخکې ما گزارش کړو کله تاسو نوی فالو کړئ دا ځان سره فالو کړئ ان شاء الله د دې نه به تاسو ته ډیره زیاته فایده ملاویږي. اهم مسائل او ضروری وظایف په ان شاء الله تاسو ته د دې اکاونټ نه ملاویږي ډیره زیاته فایده به تاسو ته ملوي ان شاء الله. نو اکاونټ ځان سره ضرور فالو کړئ که تاسو نوی فالو کړئ. صحیح شم راځو دغه درې ځایونه کم دي چې الته به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وای بیا به تاسو جادو او تعویز اثر نه کوي. اکه درې ځایونو کې نمبر 1 چې کله تاسو دا کپڑے وباسئ بعض خلک ورته کالی وي افغانستان والے ملګری دا کالی یا دا جامې چې تاسو وباسئ او نور جامې اچوي کنه چې څنګه وباسئ د وستلو نه مخکې به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم یو پیرا صرف وایي یو شو. دیم نمبر چې کله تاسو د کور نه بهر ته وځئ کور نه وتلو نه مخکې به بسم الله الرحمن الرحیم تاسو وایي بیا به تاسو بهر ته وځئ. دو شو. دریم نمبر چې کله تاسو غسل خانی یا لیټرین ته ور داخليږئ نو لیټرین یا غسل خانی ته داخليدو نه مخکې به صرف یو ځل وایي بسم الله الرحمن الرحیم. بس دا درې ځایونه دي چې تاسو د درې ځایونو کې بسم الله الرحمن الرحیم وایي کنه نه به در باندې جادو اثر کوي، نه به در باندې تعویز اثر کوي، نه به در باندې پیریان کینی او نه به پیریان تاسو تنګوي. نو ټول ته گزارش ته چې دا درې ځایونه ځان سره پزله کې یاد ساتئ. دا که ځایونو کې دا وایي تاسو جادو تعویز به در باندې اثر نه کوي د دې نه به ان شاء الله الله رب العزت تاسو محفوظ ساتي. نو ټول ته گزارش ته چې ویډیو د ثواب په نیت باندې ډیره شیر کړئ چې هر مسلمان د دې نه خبر شي او تاسو ته غي دعاګانې کوي. الله رب العزت مختلف بعد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان. وی کم انسان چې د اورز په شروع کې سوره یاسین وای د اورز ټول په ټول حاجتونه به الله تعالی پوره کی ټول اورز به الله رب العزت د پریشانونو محفوظ ساتي او چې کم کار په ټول اورز کې را پیخیږي دا کار کې به الله رب العزت د خیر او برکت را نصیب کوي. زموږ عزت مندو نن زمونږ کارونه ولې وران دي سار مونږه سوچ کو چې هر سار آیا مونږه سوره یاسین تلاوت کو کنا کچره تلاوت کو بیا خپل کارونو ته وګورو چې څنګه سم دم روان دی کنا او که سم دم نه وی روان دا بیا زمونږه غلطی ده چې مونږه سوره یاسین تلاوت کو زموږ عزت مندو.